ستا د دیدن ویلې شوې وچې ستا د دیدن ویلې شوې وچې زما د زړه په ګیا اور ولګېدنه. ګران اورېدونکو، د شمع اشنا په خوږ آواز باندې دا د مصرو ښکلی کیسټ چې د مصرو ترتیب یې ارماني کړی دی د مدولي په دکان کې تاسو ته میلاوي. د کیسټ والیوم دی 11 او د کیسټ نوم دی د بڼو سوکي.
د زړه مې درنه تور شو بیا به دې نه غواړم جانانه دیدنونه زما د زړه سلاران غلا د دروازې ملنګ ته ورکړې رخصتونه زم دلبره ستا د مالاته زم دلبره ستا د
صبر صبر میار بیلو زباد صبر کچکول چیرې ګرځوما نیکی برباد ګناه لازم شوه جانانه ماته سره څه بد کړي دينا ورځه ورځه جانانه تور غنم رنګه توبه توبه ستا د یارۍ نه کړم ملنګه ورځه ورځه جانانه تور غنم رنګه توبه توبه ستا د یارۍ نه کړم ملنګه توبه توبه ستا د یارۍ نه کړم ملنګه جانان زمانه مرور دی نه یې لاس راکړو نه یې مخ راواړوو نه جانان زمانه رخصتېږي رامعلومېږي چې بندېږي دیدنونه جانانه ستا غمونه ډېر شول د جدایۍ په غم مې مسیزه چې مرمه ستا د دیدن ویلې شوې وچې ستا د دیدن ویلې شوې وچې زما د زړه په ګیا اور ولګېدنه ګران اورېدونکو د شمع اشنا په خوږ آواز باندې دا د مصرو ښکلی کیسټ چې د مصرو ترتیب یې ارماني کړی دی د مدولي په دکان کې تاسو ته میلاوي د کیسټ والیوم دی 11 او د کیسټ نوم دی د بڼو سوکي